سلامونه او نیکې هیلې مو ومنئ دوستانو. خان کلیک چینل کې درته هرکلی وایم په دې هیله چې ټول به روغ جوړ یاستئ. دوستانو که تاسو تر اوسه زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو همدا اوس یې سبسکرایب او د ګونګرو نشان ووهئ تر څو زموږ نورې ویډیوګانې تاسو ته په اسانۍ در ورسیږي او تاسو ته خبر درکړي. د اسلام په سپیڅلي دین کې جلق وهل حرام دي او کبیره ګناه بلل شوي دي. له نورو تاوانونو یې که ورتیر شو کله چې دا لویه ګناه ده باید له دغه پلیت عادت نه ځان وساتو. بل تاوان یې تر وخت مخکې انزال دی. هغه کسان چې په دې پلیت عادت روږدي دي په تر وخت مخکې انزال اخته کیږي او په ګډ ژوند کې خپله میرمن خوند کې نشي راوستلی. په دې سربیره هغه کسان چې په زور او له حده زیات سپرم له بدنه بهر ته باسي د دې سبب کیږي چې د سپرم د القاح کولو قدرت یې کم شي او په نتیجه کې ممکنه ده دغه کس هیڅکله اولاد پیدا نه کړي. تر ټولو مهمه خبره دا ده چې کله کوم ځوان د ځان په ارضا کولو روږدي په اسانۍ نشي کنټرولولی او بیا دغه عادت په احتیاط بدلیږي. هغه کسان چې کمزوري اراده لري هغوی تر نورو ډیرو پرې روږدي دي، خو په وروسته پانې ټولنو کې په ځوانانو کې دا یو عامه چاره ده او ډیری ځوانان پرې اخته دي. البته پرېښودل یې اسان کار دی او په تیره بیا د یو مسلمان لپاره د اسلام د مبارک دین اساسات مرسته کوي چې که دغه پلیت عادتونو نه ځان وژغوري ځکه دا کار یوه لویه ګناه ده. ځان ژغورل باید څنګه وشي؟ لومړی تر ټولو مهمه خبره دا ده چې ژر تر ژره پرېکړه وکړي او دغه پلیت عادت پرېږدي. که مو پرېښود هیڅ تاوان پکې نشته او ګټې یې اوږدمهالي دي. دویم دا چې ټول ارواپوهان او ډاکټران دې پایلې ته رسېدلي دي چې په دې کار کې پرېکړه او قوي اراده ډېره اړینه ده او باید دې مسلې ته ډېر متوجه شو. ښایي ډېر ځوانان دغه خبره وکړي چې موږ همدا پرېکړه نشو کولی او اراده مو کمزورې ده او بیا ناکامه شوي وو، خو دغه کار څه اسانه نه دی. دریم، له هر ډول جنسي تحریکه ځان وساتئ. هغه کسان چې هره شپه بربند فلمونه ګوري او یا د خپل ژوند مهمه برخه د فاحشه په کوڅه او سړک کې یوازې د نجونو اندامونو او څېرو ته ګوري هغه نشي کولی ځان له دغه بد عادته خلاص کړي. څلورم، تر ټولو مهمه سپارښتنه دا ده چې له یوازیتوبه ځان وساتئ. ځان ارضا کول له یوازیتوب سره نیغ په نیغه اړیکه لري. له هغه چاپېریاله ځان وساتئ چې هلته د استمناء عمل ترسره کوئ. پنځم، له هغو کسانو سره ناسته پاسته مه کوئ چې فاسد او فحاش وي. هغه کسان چې جنسي او اخلاقي انحراف لري په طبیعي توګه له دې چارې خوند اخلي چې نور هم د ځان په شان کړي، ځکه هغوی د ګناه احساس کوي او په دې ډول هڅه کوي نور هم د ځان په شان کړي. شپږم، هغه کسان چې سپورت کوي له جنسي انحراف سره نه مخامخ کیږي، ځکه سپورت انسان ته فکري او بدني توان ورکوي او پر نفس اعتماد پیاوړی کیږي. د دې لپاره چې له جنسي پارونو سره مخامخ نشي سپورت وکړئ. البته حتمی نه ده یو کلب ته لاړ شئ، که هر سهار نیم ساعت یا یو ساعت منډې هم ووهئ تر ټولو ښه ورزش دی. اووم، د دې لپاره چې یو عادت پرېږدو باید کلکه اراده ولرو او هره ورځ ځان تلقین کړئ او له ځان سره ووایئ دغه کار پرېښودل اسانه دي او زه یې پرېږدم. دا هغه سپارښتنې وي چې په اروپایي سوشیالوجي کې مو پیدا کړئ او له تاسو سره ښه مرسته کوي. خو په دې برخه کې تر ټولو مهمه خبره انګیزه او اسلامي احکامو ته توجه ده. د خدای ویره په زړه کې پیدا کړئ او پوه شئ چې تاسو د یو مسلمان په توګه باید حرام کار ترسره نه کړئ. دغه راز د ځان ارضا کولو په تاوانونو ځان خبر کړئ او پوه شئ کله چې تاسو په دې ناوړه عمل روږدي شئ له واده وروسته خپله میرمن نشئ ارضا کولی او امکان لري له اولاده هم بې برخې شئ. دوستانو، موږ تل تاسو ته خلاصه او په زړه پورې معلومات راغونډوو، نو تاسو هم مهرباني وکړئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ او د ګونګرو نشان ووهئ تر څو زموږ نورې ویډیوګانې تاسو ته په اسانۍ در ورسیږي. مننه.